پاتې دا یو څو زلمې دي دا هم غنیمت ګڼم پاتې دا یو څو زلمې دي دا هم غنیمت ګڼم زه یې د وقار لوړو شملو ته خوشحالېږم سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګریو ستاسو ورور ستاسو ملګری خلیل افسان افریدی در سره یو ځلې بیا مخاطب یم د لفظونو ښکلاګانې د پاڼې د لارې په پروګرام مرکه کې کتونکو اوریدونکو یو ځل مو بیا هڅه کړې ده بیا مو کوشش کړی دی د بل محترم ملګري ترڅنګ ناست یو څوک چې یو ښه لیکوال دی د قدر وړ لیکي دی د ستاینې وړ لیکي دی د بیتاب صاحب سره ترڅنګ ناست یو د هغوی سره به د ادب په حواله د هغوی د ژوند و د فن په حواله تپوسونه کوو د هغوی تاثرات د هغوی کلامونه به تر تاسو در رسوو بیتاب صاحب په پروګرام د لفظونو ښکلاګانې کې تسلیمه شي په خیر راغلی یم په خیر راغلی ستړی مه شي السلام علیکم ډیره مننه کوم افسان صاحب د تاسو د سمین صاحب د تاسو ټول ټیم چې وخت مو ماته راکړو زه تاسو ډیر مشکور یم او په دې باندې ویاړم چې دومره ادب دپاره تاسو لوی کار روان کړی دی الله دې تاسو بریالي کړي مننه مو کوم مونږ هم د بیتاب صاحب نړۍ غرونه غرونه مننه کوو چې مونږ له مو په دې مختصر ټیم کې تاسو وخت وښکلو او مونږ هم ترڅنګ ناست یو د تاسو سره خبرې اترې کوو بیتاب صاحب د مونږ د پروګرام د چوکاټ تر حده د کتونکو اوریدونکو سره لنډه شان خپله پیژنګلي وکړه د تاسو خپل نوم څه دی کلامي نوم څه دی او په خټه په کوم څوک یې په کوم ځای کې استوګن دی تاریخ پیدایش یې په کوم ځای کې شوی نو چې کتونکي اوریدونکي هم خبر شي ډیره مننه کوم زما خپل نوم عظمت علي دی د ادب نوم مې بیتاب دی عظمت بیتاب باندې مې پیژني ملګري چې څومره مینهوال دي مسره مینه کوي هغوی سره زه هم ډیره مینه کوم او د کوهاټ اوسیدونکی یم د خوشحال ادبي بهیر بخښنه غواړم د خوشحال ادبي جرګې مشر سکرتر یم او بس دا مې پیژنګلو در سرکاري وړه غونې ډیوټي کوم بس خپلو بچو ته لږ رسک ګټل بیتاب صاحب په خټه څوک یې په کوم څوک یې په کوم خټک یم جي په کوم خټک یې ماشاءالله ستر د پښتو شاعر چې کوم دی د خوشحال بابا د قوم سره تعلق ساتي نو یقینا ملګریو چې د خوشحال بابا د قوم سره یې تعلق وي د هغوی سره په ذهن کې د هغوی په زړه کې د بیتاب صاحب په زړه او ذهن کې به بالکل د خوشحال بابا هغه تصورات او هغه د شاعرۍ رنګونه پټ وي بیتاب صاحب د شاعرۍ میدان ته کله راغلی او تعلیمي زده کړې مو تر کوم ټولګي پورې کړي دي تعلیمي زده کړه مې تر 12 جماعته دي او ادب لیک تقریبا د 1996 نه 99 نه داسې تقریبا چې غزل لیکم افسانه مې لیکلې ده او چاربیتې باندې مې کوشش کړی ده نثر باندې مې کوشش کړی دی او ټپاییزه مې لیکلې ده نو بس دغو صنفونو باندې لګیا یم کوشش کوم تر خپله وسه صحیح بیتاب صاحب دا راته ووایه چې د شاعرۍ رنګ مو په کوم طرف باندې دی ادب برای ادب دی ادب برای زندگی خماسي شاعري ده په کوم اړخ باندې مو د شاعرۍ رجحان تللی دی یار افسان صاحب داسې وي چې لکه شاعر باندې اثرات د موسم وي اثرات د حالاتو وي نو ما باندې چې کوم اثر راغلی دی په کوم حالت کې ما درد لیدلی ما درد لیکلی په کوم حالت کې چې ما یو د کونډې تکلیف لیکدلی ده ما د کونډې تکلیف لیکلی ده په کوم ټیم کې چې رومانیت راغلی ده ما رومان لیکلی ده خپل کوشش مې کړی ده تقریبا کوشش مې کړی چې هر رنګ ما لیکلی دی کار مې په کړی ماشاءالله ماشاءالله بیتاب صاحب نو یقینا چې بیا د شاعرۍ خوند یو په دوه باندې سیوا وي چې دومره رنګونه پکې راګډ شي چې هغه څه ویني هغه هم خوندي کوي بیا جمالیات هم نه پرېږدي نو یقینا چې کوم د روماني شاعري ده هغه هم د ادب حصه ده او شاعري پې باندې ښکلې هم وي بیتاب صاحب دا راته ووایه چې تر اوسه مو کوم
چاپ کتاب شته او که نه شته یا اراده مو ورته شته یا مسوده یې پوره کېږي د سن 95 نه چې تاسې لیکو نو ارومرو بیا تاسې سره ډېره زیاته مسوده وي کوم کتاب هم چاپ شوی ده او که نه مننه کوم افسان صاحب کتاب مې یو تقریبا یو 200 غزلونو یا د نظمونو یو کتاب بالکل کمپوز دی او کمپوز په کوم وخت دی کمپوز تقریبا یو 8 کاله مخکې کمپوز دی خو بس د حالاتو د وجې نه کوم یو چاپ کتاب کوم یو نه لرم او کوشش کوم ان شاء الله چې زری چاپ کم نو کرخي نوم باندې کتاب می کمپوز شوی دی کوشش وکوم چې ډیر زری ملګرو ته مخې ته کم بیتاب سي الله دې وکړي چې زر تر زره د موږ د کتونکو لسونو لار ورسي کرخي کتاب چې تاسو کومه مسوده په کمپوز کې پرته ده بیتاب صاحب مزید مرکه مخ په وړاندې هم سره بیایو خو په دغه وخت کې زه د تاسو نه د کلام غوښتنه کوم هم غوږ یو کتونکي اورېدونکي هم بالکل په انتظار دي نو کلام سره شریکه بیا به مزید مخکې مرکه مخ په وړاندې بیایو مننه کوم افسان صاحب یو غزل به ووایم ارشاد چې غزل مطلب ده چې ماته که درد څوک د هجران راوړي نو نه دی راوړي ماته که درد څوک د هجران راوړي نو نه دی راوړي که څوک خبرې د جانان راوړي نو نه دی راوړي ډېر اعلی ډېره چسته مطلب ده مننه صاحب او شعر دی چې زموږ د چم خلک په خپله دي د زهرو نه ډک زموږ د چم خلک په خپله دي د زهرو نه ډک که څوک لستوڼو کې ماران راوړي نو نه دی راوړي ډېر اعلی شعر دی مننه صاحب بل شعر دی چې دلته درخو د محبت په تور بدنامه ګرځي دلته درخو د محبت په تور بدنامه ګرځي که څوک پیغام د ادم خان راوړي نو نه دی راوړي اعلی شعر دی بیتاب صاحب بیا یې ووایه دلته درخو د محبت په تور بدنامه ګرځي که څوک پیغام د ادم خان راوړي نو نه دی راوړي بل شعر دی چې د نن سبا ښکلي د چا سره خبرې نه کړي د نن سبا ښکلي د چا سره خبرې نه کړي که په بوتانو څوک ایمان راوړي نو نه دی راوړي اعلی شعر دی بیتاب صاحب بیا یې ووایه مننه صاحب ډېر خوندور مننه افسان صاحب شعر بیا به درته ووایم چې د نن سبا ښکلي د چا سره خبرې نه کړي که په بوتانو څوک ایمان راوړي نو نه دی راوړي مننه او بل شعر دی چې یو محبت چې ما وکړلو زړګی مې بایلو یو محبت چې ما وکړلو زړګی مې بایلو اوس که څوک ستوري د اسمان راوړي نو نه دی راوړي ډېر اعلی شعر دی بیتاب مننه او بل شعر دی چې ما یو جانان غوښتو هغه راته دنیا را نه کړو ما یو جانان غوښتو هغه راته دنیا را نه کړو اوس که څوک تخت سلیمان راوړي نو نه دی راوړي ډېر اعلی مننه صاحب او شعر دی چې زما د کام بچي خيار شلو اوس نه غولېږي زما د کام بچي خيار شلو اوس نه غولېږي اوس که کربوړي پاړوګان راوړي نو نه دی راوړي ډېر ښه شعر دی بیتاب صاحب ډېر اعلی شعر دی بیا یې وایه زما د کام بچي خيار شلو اوس نه غولېږي اوس که کربوړي پاړوګان راوړي نو نه دی راوړي او د مکتي شعر دی افسان صاحب چې زما رشته بابا جان وکړله د بل چا سره زما رشته بابا جان وکړله د بل چا سره بیتاب خبر کوي که پیزوان راوړي نو نه دی راوړي د مقام یو بیتاب صاحب زما رشته بابا جان وکړله د بل چا سره بیتاب خبر کوي که پیزوان راوړي نو نه دی راوړي ډېر اعلی بیتاب صاحب کتونکو اوریدونکو یقینا چې څومره خوند بیتاب صاحب د غزل نه د کلام نه مونږ واخیستو نو یقین لرو امید لرو چې تاسو به هم ترنه خوند اخیستی وي یقینا چې بیتاب صاحب د ستاینې وړ لیکوي بیتاب صاحب روبي شو د خپل مرکې په لور باندې وختي تو ذکر وکړو په خبرو کې چې 8 کاله مخکې تاسو کتاب په کمپوز کې پروت دی د حالاتو د وجې نه یا د څه ستونزو د وجې نه د دې په حواله به زه یو پوښتنه ولرم چې آیا د اقتصادي ستونزه لرې او که نه د تو زړه نه غواړي چې دا کتاب د چاپ شي څه وجه کېدلی شي مالي حالاتو څه خبره او که نه د تو زړه نه غواړي
نه افسان صاحب ما لیک کړی دی دغو پښتنو ته مې کړی ده او حق د دې 2 پښتنو چې زه یې ورته تر زره ورسوم او کتاب مې کمپوز دی او داسې مالي ستونزه بس راشي وخت سره کور کې مصروفیات لږ راشي یا څه ستونزې راشي نو دې وجې نه وخت په وخت پاتې شي او دا ما سره د قوم امانت ده دا د پښتنو امانت دی او دا به انشاءالله چې زه ډېر زر کوشش به کوم چې زر یې ورته چاپ کړم او پښتنو مخې ته یې کېږدم. صحیح. بیتاب صاحب د موږ ډېر ملګري داسې د ډېرو ملګریو سره زه وخت په وخت مې مراکې وکړلې د سوشل میډیا د لارې. اکثر ملګري د اقتصاد خبره کوي چې د اقتصاد د وجې نه دوی کتاب نشي چاپ کېدلی. د موږ د شتمن خلک څه له د ادب په لور د خپل پام نه راګرځوي چې څوک شتمن دي چې د ادبي ملګریو سره مرستې وکړي وخت په وخت د دوی کتابونه راشي په منظر عام باندې د پښتو ژبې دپاره یو پیغام ولري. داسې کلامونه شته چې هغه کې یو ښکلی پیغام پټ وي. نو څه وجه کېدلی شي د هغه چې کوم د موږ شتمن خلک دي د دوی دغ طرف له پام څه له نه راګرځوي؟ پکار خو ده چې یو سړی ځان ته پښتون وایي او په پښتو مین وي پښتو سره مینه لري چې پکار ده چې کوم یو شاعر دغه وس کړی کوشش یې کړی ده یو معیاري شعر یې لیکلی دی نو پکار ده چې د شتمن خلک چې کم دي کم چې وس لري چې هغو سره مرسته وکړي او هغوی کتابونه چاپ کړي نو دا ټولو پښتنو دپاره د ویاړ او د فخر خبره وي. صحیح. الله دې وکړي چې دغه طرف له د شتمنو خلکو هم نظر وګرځي او بیا چې کم د مونږ وګدوري خلک دي په اقتدار کې نوس خلک دي الله دې وکړي چې د هغوی هم دغه طرف له پاملرنه وګرځي. ویلې چې د هر ملګري دا خواهش وي چې د ما کتاب دی د ما په ژوند باندې چاپ شي د پښتو جملې له وسپارلی شي خو نه پوهېږم چې څه له یې پام نه ګرځي. موږ به د الله نه دعا دا کوو چې الله دې دوی پام دغه طرف له وګرځوي. بیتاب صاحب وختي تو ذکر وکړو چې د خوشحال پښتو ادبي ټولنې مشر سکرټر دی یاد کړو د توسې مصروفیات هم ډېر زیات دي. ژوند مو په منډه روان دی کله په یو ځای او کله په بل ځای خو حالات بس داسې وي چې سړی په یو ځای ناستي له نه پرېږدي. په دغه غونډه کې څومره وخت بعد ته ناسته کوې؟ ما اکثر دا کوشش وي چې لاړ شم ما ملګري دي ډېر تکړه دي لکه صدر دی بشیر دلګیر صاحب دی یو صحافي دی ابرار لاهوتي صاحب دی زاهد خان زاهد صاحب دی نصیر صاحب دی عبدالمالک غرزیوال صاحب دی داسې نور ګڼ شمېر ملګري شته دي چې هغوی لګیا دي کار کوي او باقاعده په هرې میاشتې دوی غونډه کوي اولنۍ اتوار یا اولنۍ جمعې ته او کار روان دی انشاءالله کېږي ورځ تر ورځه ملګري راسره زیاتېږي کوشش کوو چې پښتو ادب رانه کار رانه نه ودرېږي. بیتاب صاحب د توسې کمای به ملګري څه وي کمای به د توسې محسوسوي او که نه؟ نو ضرور شته دي ډېر مینوال وي چې اکثر داسې ما ډیوټي داسې وي چې ځنه وخت ډېر مصروفیاتو د وجې پاتې شم نو اکثر ملګري وایي چې یاره که ته وی نو ډېر به ښه وی او که ته وی خو زه هغوی مینې ته حیرانېږم چې زه هغوی ته ګورم هغوی ما نه ډېر تکړه دي هغوی زه د خپو خاورې نه یم خو مینې دا خوشحالېږم په او د مینې وږې یم مینه غواړم. بیتاب صاحب یقیني خبره ده چې د توسې غوندې مشران د چا تر څنګ ناست وي یا کشران د توسې غوندې مشرانو تر څنګ ناست وي نو یقینا چې د هغوی حوصلې به د تړۍ د غرونو غوندې غر په شان لوړې وي. بیتاب صاحب زه بیا د غزل غوښتنه کوم چې کتونکي اورېدونکي هم ترنه خوند واخلي مزید به بیا مرکه مخ په وړاندې بیا کوم سوالونه موږ په ذهن کې پراته وي هغه پوښتنې به نه کوو تاسو به موږ له انشاءالله بالکل ډېر په ښکلي انداز باندې جوابونه راکوئ خو زه غوښتنه کوم د کلام چې کلام را سره شریکه کلام به درسره شریک یم افسان صاحب چې غزل به ووایم چې ماشومتوب تیر شولو نشمو د خانۍ ماته کړه هی هی ماشومتوب تیر شولو ماشومتوب تیر شولو نشمو د خانۍ ماته کړه ما لینده ورکه کړه نیازبینې هم ګوډۍ ماته کړه هی 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 بیتاب صاحب مننه مننه صاحب او شعر دی چې شپونکی واده شوله زمونږ زار یې واخیستلو هی هی شپونکی واده شوله زمونږ زار یې واخیستلو شپونکی واده شوله زمونږ زار یې واخیستلو ګډې لیوه ماتې کړې ما خپله شپېلۍ ماته کړه هی هی بیتاب صاحب ډېر اعلی ډېر اعلی مننه صاحب شعر دی چې بچیانو زه تاسو په خپلو اوږو بوج نه ګڼم
بچیانو زه تاسو په خپلو اوږو بوج نه ګڼم خو دومره وایم چې ملا مې بېوسۍ ماته کړه. ډېر اعلی شعر دی بیتاب صاحب، بیا یې ووایه. مننه. بچیانو زه تاسو په خپلو اوږو بوج نه ګڼم خو دومره وایم چې ملا مې بېوسۍ ماته کړه. او افسان صاحب شعر دی چې د ژوند روجا وه خو اخر ماښام ته ورسېده. د ژوند روجا وه، د ژوند روجا وه خو اخر ماښام ته ورسېده. د ژوند روجا مې په سړې غوندې سلګۍ ماته کړه. بیتاب صاحب ډېر اعلی، ډېر اعلی. مننه. شعر دی چې ښکار دې کوو خو د اوسۍ فریاد دې نه اورېده. ښکار دې کوو خو د اوسۍ فریاد دې نه اورېدو. په خپلو سپو دې د وړو بچو مورکۍ ماته کړه. بیتاب صاحب اعلی شعر دی، بیا یې ووایه. ډېر اعلی. مننه. شعر چې ښکار دې کوو خو د اوسۍ فریاد دې نه اورېدو. په خپلو سپو دې د وړو بچو مورکۍ ماته کړه. او شعر دی چې یار مې غریب و خو زما سینګار یې نه کماو. یار مې غریب و خو زما سینګار یې نه کماو. ما وی چې ماته شي، ما وی چې خرڅه شي په زوره مې نتکۍ ماته کړه. بیتاب صاحب بیا یې ووایه. مننه. وایي چې یار مې غریب و خو زما سینګار یې نه کماو. یار مې غریب و خو زما سینګار یې نه کماو. ما وی چې خرڅه شي په زوره مې نتکۍ ماته کړه. اخري دی مقطع شعري دی چې په دې جنۍ باندې د چا جادو اثر نه کوو. په دې جنۍ باندې د چا جادو اثر نه کوو. بیتاب تا نه چې پرده یې د ځوانۍ ماته کړه. دا اخري مقطع بیا ووایه. مننه صاحب. وایي چې په دې جنۍ باندې د چا جادو اثر نه کوو. په دې جنۍ باندې د چا جادو اثر نه کوو. بیتاب تا نه چې پرده یې د ځوانۍ ماته کړه. ډېر اعلی، ډېر اعلی، ډېر خوندور بیتاب صاحب. بیتاب صاحب یقینا چې د ستاینې وړ لیک دی. مونږ ډېر داد درکوو، بلکې د ټولو کتونکو طرفه داد ومنه. بیتاب صاحب ورو شو د خپلو پوښتنو په لور باندې. شاعران خو ډېر شاعران دي بیتاب صاحب، بلها شاعران تیر شوي دي. په مړو شاعرانو کې، په ژوندو شاعرانو کې داسې شاعران شته چې ډېر پیاوړی لیک کوي. د کوم شاعر نه تاسې متاثره شوي؟ یاره افسان صاحب داسې کار دی که نه، که په شاعرانو باندې په د زلمي کل رزم او که په زوړ کل رزم نو که زه وایم چې یاره که د رحمان بابا نه څوک انکاري وي نو ظلم به وي، که د خوشحال نه څوک انکاري وي نو زیاتی به وي. نو داسې غټې غټې هستۍ شته دي. او په د نوي کلو ته نشم ویلی ځکه چې زما استاد دی سعادت علي سهار صاحب چې یو شپږ اووه کتابه چاپ لري. نو په غزل دومره پوهېږي چې اکثر زه بل چا سره ذکر کوم نو وایم چې د سعادت علي سهار صاحب په غزل کې په موږ ورته ګینې وایي، څوک ورته بلوري وایي، څوک ورته څه وایي چې په ګیني باندې ګینې ودرول وي، په بلوري بلوري ودرول وي. نو بس دومره نزاکت دی سعادت علي سهار صاحب په شاعرۍ کې وینه. یعنی د دوی د شاعرانه ته متاثره یې؟ تقریبا ټولو نه خپل ځای باندې ټول شاعران ښه دي. زلمي شاعران هم ښه دي، مشران شاعران خو هسې نه هم ښه وي. هغو نه خو هغوی خو مو د خپلو خاورې هم نه یو. خو لکه په بیا به مغې خبرې ته راځم چې سهار صاحب د شاعر نه بالکل یقینا چې د تاسې د خوښې شاعر وي. مونږ خو یا تر اوسه نه دی لوستی. الله دې وکړي چې دی د دوی لیک مو ولولو. بیتاب صاحب د شاعرۍ په میدان کې کوم استاد لرئ او که نه یې لرئ لارښود؟ یار افسان صاحب که درته ووایم چې شاعري خو یو د خدای ورکړه ده. او شاعري ما ډېره اکثر د کتابونه مې لوستي دي، هغو نه مې زده کړه کړې ده. ادبي پروګرامونه مې اورېدلي دي، هغو نه مې زده کړه کړې ده. او شعر غزل تقریبا ما یوازې لیکلی دی او بیا مې اوس ځانو ته خیالی دی. نو سهار صاحب ذکر بار راځي، خو هغه ته ما خپله مسوده ورکړه تقریبا چې 200 غزلونه نظمونه به وو کم و بیش. نو هغه هفتې کې ما ته دومره مینه سهار صاحب ما ته راکړه چې کتاب یې کمپوز هم کړو په یوې هفتې کې. او بیا راته واپس هغوی نه کاپي کړي وه. کاپي اوس هم ما سره پرته ده، افسوس چې اوس راسره وی چې تاسو ته مې خیالی وی. او سهار صاحب سپینه ګیره بوډا سړی ده
او دومره وخت کې نو ما سر صاحب ما پورې خندا وکړه که څنګه وایي چې نه به تاسو ته په شاعرۍ کې داسې څهونه چې ما ټیک کړی وی نو سلام کوم ټولو پښتنو ته سر صاحب مینې ته چې بیتاب صاحب زموږ د سترګو تور یې د شملې ګل مو یې چې موږ د تا په شاعرۍ باندې ویاړ یو فخر در باندې کوو نو ارومرو چې هغه کم د تا استاد دی هغه به هم نن سینا اسکه وړي او انشاءالله امید دا لرم چې په سیالو شاعرانو کې به د تا نمبر اول راځي که سحر صاحب هم چېرته ذکر کوي نو لکه څرنګه تا ذکر وکړو چې سحر صاحب ماله دا ډاډګرنه راکړه نو سحر صاحب هم وایي چې ما په شاګردانو کې زما په کوم چې زه په خواري ورپورې کوم نو په هغوی کې بیتاب صاحب په ولدي صاحب کې ولاړ دی نو امید دا لرو بل د تاسو جذباتو له موږ بلکل احترام لرو سحر صاحب به هم چې ژوند وي د تاسو مرکه به ویني سحر صاحب بیتاب صاحب د تاسو لپاره په زړه کې چې کومه مینه لري د هغې مینې کوم حد معلوم نه دی بیتاب صاحب بیا زه د کلام غوښتنه کوم چې د محفل په باندې رنګین کړو کتونکي اورېدونکي ترنه خوند واخلي موږ هم ترنه خوند واخلو نو کلام را سره شریکه جی بالکل غزل به ووایم ارشاد چې څومره ډوبه خاموشي ده په دې ښار کې څومره ډوبه خاموشي ده په دې ښار کې او تمه پرې د هر سړي ده په دې ښار کې څومره ډوبه خاموشي ده په دې ښار کې تمه پرې د هر سړي ده په دې ښار کې او د رنګونو محبت پکې خرڅېږي د رنګونو محبت پکې خرڅېږي د وجود سوداګري ده په دې ښار کې بیتاب صاحب شعر چې د رنګونو محبت پکې خرڅېږي د وجود سوداګري ده په دې ښار کې او د قبرونو کنستل هم په پیسو دي د قبرونو کنستل هم په پیسو دي ګوره څومره ځانځاني ده په دې ښار کې مننه او شعر دی چې بس سحر شي او ماښام شي وخت تېرېږي بس سحر شي او ماښام شي وخت تېرېږي بس روانه زندگی ده په دې ښار کې مننه بس سحر شي او ماښام شي وخت تېرېږي بس روانه زندگی ده په دې ښار کې او د خلیل غوندې په سور اور کې پراته یو د خلیل غوندې په سور اور کې پراته یو د نمرودو بادشاهي ده په دې ښار کې ډېر ښکلی شعر دی بیتاب صاحب مضبوط شعر دی بیا یې ووایه مننه صاحب د خلیل غوندې په سور اور کې پراته یو د نمرودو بادشاهي ده په دې ښار کې او شعر دی چې پېښور را باندې ځکه بلا ګران دی پېښور را باندې ځکه بلا ګران دی استانه مې د لالي ده په دې ښار کې مننه صاحب او آخري شعر دی چې دلته څوک په چا زړه نه سیزي بیتابه دلته څوک په چا زړه نه سیزي بیتابه ناروا مسلماني ده په دې ښار کې اخري شعر بیا ویا بیتاب دلته څوک په چا زړه نه سیزي بیتابه ناروا مسلماني ده په دې ښار کې ډېر الله بیتاب صاحب اعلی او خوندور کلامونه مننه واورېدل ارڅو د خپلې مرکې په لور باندې بیتاب صاحب نوی کل چې کومه شاعري کوي د دوی د شاعرۍ نه تر کومه حده پورې تاسې مطمئن یو چې آیا دوی به په ادب کې خپل مقام حاصل کړي که نه بالکل ډېر ته نه مطمئن یم نوی کل چې کوم کار کوي روان ده او دا یوه خبره مخې ته راځي اکثر نن سبا د میډیا دور ده سوشل میډیا دور ده د ماشومانو بچیانو شاعرانو ته به دا ووایم چې یاره تاسو چې کوم لیک وکئ نو یو ښه استاد سره اصلاح کوئ بیا یې تاسو که فیسبوک پاڼې ته وړئ که د یوټیوب پاڼې ته یې وړئ نو بیا یې تاسو وړئ نو هغه به تاسو ته دا دم میلوېږي تاسو لفظایي به هم کېږي او ځان له هر سړی نیمګړی دی زه نن هم چې غزل لیکم زه یو پوه شاعر سره لکه مقصد دا ده چې 25 کالو بعد چې زه کوم شعر نن لیکم زه خپل استاد سره یا یو پوه شاعر سره شریکوم چې یاره وګوره که ده کې مثال څه کمی زیاتی وي چې هغه تې زه وباسم په تنقید مه خفه کېږئ تنقید د تاسو د اوچتوالي یوه ذریعه ده چې تا باندې تنقید کېږي تا باندې مغا شی تا نه وځي او
کوشش وکړئ چې خپل مشرانو شاعرانو سره خپلو مشرانو ملګرو سره تاسو هغه څه شریکوئ نو هغه د بعدې پوسټ کوئ. او زه د نوي کول نه ډېر رضا یم، ډېر خوشحال یم ته نه چې کوم غزل زه د نوي شاعر وګورم او معیاري کلام وي چې ویم چې من غټېږم ورسره وینه راکې زیاتېږي. صحیح دا تاسې بیتاب صاحب خپله مینه تاسې خپل خلوص دی. بیتاب صاحب یوه پوښتنه مې بله په ذهن کې هم شته د مونږ مړو شاعرانو وخت په وخت داسې ګیلې غوندې کړي د خپلو کشرانو نه، لکه په هغې کې به زه حمزه بابا واخلم چې حمزه بابا وایي چې لوړګیني د شاعرانو قدر نه کا غورځولي یې لالونه په ډېران دي. جدران منتظر افریدی وایي چې په بېقادرو کې مې شپې ورځې تېرېږي او ټوکېدلی زه په دروزو کې ګلاب یم. داسې په خوشحال بابا کړې ده. آیا تاسې به هم داسې څه ګیله لرو که د کشرانو نه تاسې مطمئن یو د هغوی د مینې د هغوی د محبت نه؟ بالکل افسان صاحب ګیله که څوک کوي مشرانو ګیلې کړي دي هېڅوک دا نشي ویلی چې بې ځایه یې کړي دي هغوی به قدر نه وي شوی. بس کشرانو ته زه په خپل ځني د نه ګیله نه کوم زړه ته هېڅ نه ودروم، خو که تاسو نه څوک مشر دی شاعر دی تا نه مخکې لیک کوي او قدر یې وکړه قدر به ومومي او که قدر دې نه وکړو سبا به ته هم بې قدره وي. صحیح صحیح. بیتاب صاحب اخري غزل دی نه اورو بیا مرکه راغونډوو. کلامونه دی ماشاءالله د مونږ زړه نه غواړي چې ته کلامونو نه مونږ تېر شو بلکې کتونکو له به هم ډېر خوند ورکړي. غزل سره شریک کړه بیا به د تاسې پیغام هم کتونکو له رسوو خو د هغې نه مخکې کلام را سره شریک کلام به داسې درمیانه بهر یو غزل دی چې دا ستا د محبت منظر کشي ده چې دا ستا د محبت منظر کشي ده ولا سمه د جنت منظر کشي ده. دا پیون جامو ته چې مې ګورې دا پیون جامو ته چې مې ګورې دا زما د ډېر غربت منظر کشي ده. دا پیون جامو ته چې مې ګورې دا زما د ډېر غربت منظر کشي ده. او دی ګودر کې د پیغلوکو کتارونه دی ګودر کې د پیغلوکو کتارونه که د هورو د محلت منظر کشي ده. هی بیتاب صاحب ډېره لا مننه. او دلته څوک هم د پښتو خبره نه کړي ډېر بخښنې سره چې دلته څوک هم د پښتو خبره نه کړي دلته ټوله د شهرت منظر کشي ده. ډېره لا شرطه بیا یو بیتاب دلته څوک هم د پښتو خبره نه کړي دلته ټوله د شهرت منظر کشي ده. او دا زما د سترګو نم چې نه وچیږي دا زما د سترګو نم چې نه وچیږي دا د یار د برکت منظر کشي ده. مننه. او دغه ونې دا سیندونه دریابونه دغه ونې دا سیندونه دریابونه دغه واړه د قدرت منظر کشي ده. مننه. او اخري مطلع چې مقطع ده بخنه چې شاعر نه یم خو چې څه لیکم بیتابه شاعر نه یم خو چې څه لیکم بیتابه دا د ښکلو د عادت منظر کشي ده. ډېر ښه. دا اخري مقطع بیا شاعر نه یم خو چې څه لیکم بیتابه دا د ښکلو د عادت منظر کشي ده. ډېره لا بیتاب صاحب ډېر خوندور. بیتاب صاحب د مونږ د پروګرام اخرنۍ شیبې زړه خو نه غواړي چې د نوي چات شو. به هر حال دا وخت د تاسې اواز تمام دنیا کې پښتانه چې په ګوټ ګوټ کې په زرهاو پښتانه تاسې اواز اوري د تاسې خبرې هم واورېدلې د تاسې پیغام د دوی تر غوږونو وررسېږي. څه پیغام چې لرې بالکل په بشپړه توګه باندې د سکرین د لارې پښتنو ورونو له ورکولی شي. مننه. پیغام به مې دا وي چې خپلو مشرانو قدرونه وکړئ خپل مور پلار قدر وکړئ. ادب سره چې کوم تړلي خلک یې ادب سره د مثال که تاسو سکول یا مدرسې کومې دي اول هغې ته ډېره ترجیح ورکوئ. ادب کې استادان شته دي ښه استادان ځان ته انتخاب کوئ خپل غزل اصلاح کوئ تی او هغه د بعد چې کوم غزل تاسو اصلاح کوئ دا خبره مخکې مو وکړه وخت به ډېر نه نیسم خو ادب خبرې په ادب سکول سبق خبرې په سبق او خپل مور پلار او د خپلو مشرانو ډېر قدرونه وکړئ او الله دې تاسو قدر وړکړي. افسان صاحب دې تاسو هم نړۍ مننه کوم. سمین صاحب د تاسو هم غرونه مننه کوم چې دومره وخت مو وایستو او راغلی ما نه مرکه وکړه او
تاسو مینې جواب را سره نشته خو بس مننه به مو بار بار وکړم. ډېره شکریه، خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. ډیره مننه بیتاب صاحب، موږ هم د تاسو نه نړۍ او غرونه مننه کوو چې موږ له مو په پروګرام کې وخت راکړو، د تاسو ترڅنګ کېناستلو. موږ غواړو چې د تاسو غوندې د مشرانو کلامونه او تاثرات کتونکو او اوریدونکو له ورسوو. بیا هم په اخره کې بیا یو ځلې بیتاب صاحب د تاسو نه نړۍ مننه کوو چې موږ له مو په پروګرام کې وخت راکړو. آباد اوسئ، غرونه مننه، خوشحاله اوسئ، ښه وختونه ولرئ، خدای په امان. ډیره مننه کتونکو او اوریدونکو، دا و بیتاب صاحب چې ګټورې خبرې، خوندور کلامونه مو ترې واورېدل. په دې شعر باندې نه غواړم اجازت چې ما ته ضرورت دی سړو خو چې سړي وي، ما ته ضرورت دی د سړو خو چې سړي وي، پوه شي په خبره چې سړي سره راټول شي. خپل ګران ملګري خلیل افسان افریدي له سره د سمنګل افریدي ورکه اجازت چرته چې وخا د باد او بریالي اوسو د لوی الله په امان.